السلام علیکم ورحمت الله. ډیر خلک ملیدلی س گاډي خسته وي او په کلونو ورکه سپیر ټایر پروت وي او دی خیال نه ساتي دا نه چینج کوي. بقایا د گاډي ټایرونه سکون دی اغه یا خراب شي چینج کی یا ور مدر څلور کله وړيږي بیا هغه د بعد چینج کی ورته څه د سپیر ټایر وسویل نه چینج کوي بیا یې دا خو سره استعمال نه نو دا زوبل چینج کم نو همیشه یاد وساتو د ټایر خپل عمر دی صحیح دی 4-5 سال بعد چې کوم دي د خپل په خپل دی ربر ایکسپایر کیږي کچې ته نو ټایرونه چینج کوي نو سپیر ټایر نه ور سره چینج کوا صحیح دی کله څه ته نه کوي اولیار کې د گاډي روان کړي یو ټایر د پنچر شو اور دغه سپیر ټایر تا ور ولګولو خاص کر کا فرنٹ هغه ته ټایرونو ته ولګولو صحیح شو او تا ور مې گاډي روان کړي دي نو کدی ربر ایکسپایر شوی دی او دا ښه حالت کې نه دی صحیح شو او دا تلیار کې وډځي ته به څه کوي بیا صحیح دی نو دا یو خطرناک اکسیډنٹ کې هم بدلیدای شي د واجنه تاسو د ګاډي سپیر ټایر خیال ساتو صحیح شو هغه 4-5 سال د بعد چینج کوو ایون کاغه ښه کنډیشن کې ویل نه دی صحیح دی کچې تاسو د سینه کو بیا وو دا ټایر تاسو ته لري کې څه قسم ته مصیبت هم لیدل شي د سی ویډیوز لپاره ډرایو لوجی سبسکرایب کوم نه آباد